اپنډکس څه شی دی؟ علت یې څه دی؟ د اپنډکس پړسیدنه یو روغتیایي حالت دی. په انګریزي کې دی حالت ته اپنډیسایټس وایي. پړسوب یې ممکن د بندیدنې له امله وي. پړسوب یې ممکن لنډمهاله یا اوږدمهاله وي. اپنډکس کوچنۍ کڅوړه ده او له کولمو سره نښتې وي. د ګېډې په لاندیني ښي اړخ کې وي. کله چې اپنډکس بند یا بلاک شي نو داخل کې بکټریا تکثر کوي. دا چاره د عفوني کېدنې او پړسوب لامل کیږي او ګېډه کې له درد سره مل فشار پیدا کوي. اپنډکس د وینې جریان هم بندولای شي. که چیرې د پړسیدلي اپنډکس درملنه ونه شي نو د اپنډکس د چاودیدو لامل کیږي او ستاسې بطن کې بکټریا خپریدای شي، کوم چې جدي او ځینې وخت د مړینې لامل کیدونکي حالت. لنډمهاله اپنډکس پړسیدنه دا اپنډکس ناڅاپه او سخته پړسیدنه ده. ډیری وخت په هغه کسانو کې رامنځته کیدونکی حالت دی چې عمر یې له 10 کلنۍ تر 30 کلو پورې وي. همداسې د ښځینه‌و په پرتله ډیر زیات په نرانو کې پیښیږي. درد یې په 24 ساعتونو کې بې کچې ډیریږي. سملاسي درملنې ته اړتیا لري او که چیرې درملنه ونه شي نو د اپنډکس د چاودیدو یا څیرې کیدو لامل کیږي. لنډمهاله اپنډکس تر اوږدمهاله اپنډکس عام او زیات وخت پیښیدونکی دی. د اپنډکس اوږدمهاله پړسیدنه ډیر کم وخت پیښیدونکی روغتیایي حالت دی. علایم یې د څو اونیو، میاشتو او یا کلونو لپاره ښه کیدی او بیرته راګرځیدلی شي. تشخیص یې ستونزمنه چاره وي او ډیری وخت یې تر هغو نه تشخیص کیږي تر څو چې په لنډمهاله اپنډکس پړسیدنې باندې نه وي بدل شوی. نښې او نښانې یې څه شی دی؟ اپنډکس د پړسیدنې درد ډیری وخت د ګېډې پاسه برخه کې پیل کیږي او وروسته د ګېډې لاندې ښي اړخ ته کوزیږي. درد یې ناڅاپه پیل کیږي. کله چې ټوخیږي یا خوځښت کوي درد دې زیاتیږي او درد دومره زیات وي که چیرې یو کس ویده هم وي نو له خوبه به یې راویښ کړي. د ګېډې له هر ډول درد سره توپیر لري. په څو ساعتونو کې یې درد بې کچې زیاتیږي. نور ممکن علایم یې بې اشتها کېدل، د خوړو نه هضم کېدل، زړه بدوالی او کانګې، د ګېډې پړسیدنه، کمه تبه. په ډیرو کمو خلکو کې ممکن علایم ناسناستی، قبضیت او د باد نه وتل وي. که چیرې تاسو فکر کوئ چې اپنډکس مو پړسیدلی دی او قبضیت هم یاستی نو لګزیټیو مه کاروئ، ځکه چې دا درملنه اپنډکس چاودولی شي او په بطن یا ګېډه کې مو د اپنډکس بکټریاوې خپرولی شي. که چیرې مو پورته علایم تجربه کړل نو سملاسي ډاکټر یا روغتون ته ولاړ شئ، ځکه چې د اپنډکس پړسیدنه په ډیره چټکۍ سره د ایمرجنسي روغتیایي حالت بدلیدلی شي. لاملونه یې څه شی دی؟ په ډیرو حالتونو کې لامل نه دی معلوم، خو روغتیا پوهان وایي چې که اپنډکس یوه برخه بنده یا بلاک شي نو د پړسوب لامل کیږي. هغه څه چې د بندیدو لامل کیږي یادولی شو چې د کولمو چونجیان، د کولمو ټپي کېدنه، د کولمو تومورونه، د لمفاوي پولیکلونو غټېدنه. د هر انسان اپنډکس پړسیدلی شي. خو کوم کسان چې د 10 او 30 کالو ترمنځ دي، جنسیت یې نر وي او یا کورنۍ کې د اپنډکس مخینه ولري، تر نورو د اپنډکس د پړسیدنې له خطر سره زیات مخ کیږي. که چیرې پړسیدلی اپنډکس څیرې شي نو بکټریا او غایطه مواد په ګېډه کې خپریږي، د سخت درد لامل کیږي او ځینې روغتیایي حالتونه رامنځته کوي چې دلته به د یو څو یادونه وو. اول پیریټونایټس. کله چې پړسیدلی اپنډکس وچاودیږي په بطن کې بکټریا خپره شي، دې حالت ته پیریټونایټس وایي. بل ابسس رامنځته کیږي په هغه سیمه کې چې د اپنډکس چاودیدنې توکي خپاره شوي وي، مرداردانې پیدا کیږي چې دې ته ابسس وایي. بیا سیفسس کې وګورو نو کم وخت بکټریا کولی شي د وینې جریان ته داخله شي او د بدن نورې برخې عفوني کړي. خو که چیرې وینې ته داخله شي د انسان ژوند اخیستلی شي. د پورته یادو شویو حالتونو مخنیوي لپاره ممکن ډاکټر د عملیات لپاره انټي بیوټیک او یا بلې درملنې سپارښتنه وکړي. په ځینو حالتونو کې درملنه هم جانبي عوارض پیدا کولی شي، خو انټي بیوټیک یا عملیات یې درملنه کم جدي
جانبي عوارض لري. د درملنې لپاره ډاکټر انټي بیوټیک نسخه کوي. د عملیات لارې مو اپنډکس پرې کوي. دې چارې ته طبي ژبه کې اپنډکټومي وایي. له دې پرته که چیرې داخل کې ریم وي د ریم تخلیه کوونکي پچکاري باندې تخلیه کوي. د درد آرامولو لپاره درمل د ورید له لارې مایع او د مایع په شکل خواړه هم د درملنې یوه برخه ده. مخنیوی: فایبري خواړه لکه میوه، سبزي، نسک، کرخې یا لوبیا او نخود، سواري، وریجې د بشپړ غلي ډوډۍ د اپنډکس پړسیدنې خطر کموي. کومو هیوادونو کې چې یاد خواړه ډیر کاریږي ډیر کم خلک یې د اپنډکس پړسیدنه تجربه کوي.